پیښه شي چې په کتاب باندې خبره وي نو په کتاب باندې خبره هغې کېږي چې بنده کتاب وګوري نو خبره پې کېږي. اوس مونږ دا بانه هم نشو کولی چې مونږ کتاب نه دی کتلی ځکه چې مونږ مشال کتلی دی. د هغې مطلب دا دی چې مونږ کتاب کتلی دی نو مشال د ګوړې نه خوږ دی، د حمزه بابا خبره که د هرې غاړې سټې نه خوږ دی، د هغه شعرونه خواږه دي، د هغه انداز خوږ دی، د هغه ملګرتیا خوږه ده. او بیا چې د جلال او د عابد او د ګلورین غونته کې ملګري چاته میلاو شي نو ضروري خبره ده چې د هغه شعرونه به هم خواږه وي، د هغه محفل به هم خوږ وي او د هغه به بلاو خبرو کې د هغه خوند دي. شعرونه درته وایم زما په خیال ملګري ډېر دي نو یو زړه کې ته وایم او بیا درته یو نوی غزل وایم چې غزل درته وایم چې وخته په کم مقام دې ودرولمه، وخته په کم مقام دې ودرولمه او په خونړي ماښام دې ودرولمه، وخته په کم مقام دې ودرولمه او په خونړي ماښام دې ودرولمه او په ړومبني سلام دې وغورځولم، په آخري سلام دې ودرولمه، په ړومبني سلام دې وغورځولم، په آخري سلام دې ودرولم او اوس که د مصر ښار خبر شي نو څو د زلیخې په دام دې ودرولمه، اوس که د مصر ښار خبر شي نو څو د زلیخې په دام دې ودرولمه او د سپین بیرغ سره په لویه لاره، د سپین بیرغ سره په لویه لاره او په عجیبه الزام دې ودرولمه، د سپین بیرغ سره په لویه لاره په عجیبه الزام دې ودرولمه او اوس که څه اخلمه نو نه دې اخلم، اوس که څه اخلمه نو نه دې اخلم، په منطقي انجام دې ودرولمه او ښه ده چې هر ازم مې ولوستلو، ښه ده چې هر ازم مې ولوستلو، ښه ده په یو نظام دې ودرولم. مننه.